په پېښور کې لږ شان باران وشو. د باران نه وروستو ټول سړکونه د تالاب په شانتې د اوبو نه ډک شو. خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. څوک په دغه اوبو کې خپل گاډو ته دیکې ورکوي او څوک د خپلو کارونو نه را روان دي او نیمې نیمې خپې یې په اوبو کې ډوبې دي. دا وخت را سره کاکا جان موجود دی. څه وایي څومره تکلیفات دي د دې ځای خلکو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما خو چې رښتیا خبره تاسو په دې مې ډول مې چې ولیدلو نو هسې ګپ مې شمېر کړو که نه، خو زړه کې مې یوه رخنا ډېر وخت نه وه، ځکه چې زه دا باران چې شروع شو هلته کې ناست و باروم کې ما وی چې دا روډ به چې کومه دی مخکې دا معمولي شان دی باران شوی و مخکې هغې کې هم داسې مسله جوړه شوې وه. موږ چې سهار راتلو نو ټوله دا مسله جوړه شوې وه. د هغه وله لګیا به بند ډرینې چې کوم سینیټرۍ والا دې بندوبست کولو چې دا روډ کولاو شي. هغه خبره وشله دوی که دا مخکې ټایملی دا روډ کې کومه دی د دې ډرینیج سیسټم بندوبست کړې وه نو دا مسله به نه وه. نو بس پاکستان ګل دی او نور به موږ څه ووایو. یو جهان مننه ستاسو د قیمتي وخت راکولو. د دوی په خبرو کې تاسو واورېدل چې پېښور ښار کې کله هم باران وشي نو د باران نه وروستو سړکونه دغسې د تالاب شکل خپل کړي. دا هغه ځای دی د پېښور کوم چې د ټولو نه مصروفه دی او کوم چې د ټولو نه ښکلی دی. په دلته کې یو خواته ضلعي انتظامیې دفترې دي، بل خواته که وګورو د دې سره زمونږ کچرۍ دي او زمونږ وکیلان صاحبان چې دي دغلته کې خپله ډیوټي سرته رسوي. همدغه رنګې بل خواته زمونږ ګالف کلب دی او زمونږ حساسې ادارې دي او د پېښور هغه روډ چې کوم د ټولو نه ښکلی ګڼل کېږي او کوم په صفایه کې د ټولو نه اول ښکاره کېږي. خو نن د دې روډ دا حال دی د لږ شان باران نه پس نو د پېښور نور سړکونه او نورې لارې کوڅې به څنګه وي؟ ضلعي انتظامیې له څه پکار دي او د دې سره د WSSP محکمه او د دې سره د صفایۍ چې کوم نورې محکمې دي هغوی له څه پکار دي؟ سوچ پکار دی په دغه څو خبرو باندې.